پاکستان وايي طالبان د زموږ خبره ومني غني نور مورته حوصله ختمه ده دا چې پاکستان له طالبانو سره ډول غوښتنه لري او ولې د حوصلې د ختمېدو خبره کوي راځي په دې راپور کې تر پای واورئ که څه هم ډېرې مودې راهیسې د پاکستان او طالبانو تودې اړیکې تر بحث لاندې نیول کېدې او طالب چارواکي به په دې سبب تر توندو نیوکو لاندې وو چې د پاکستان سره ټینګې اړیکې لري خو په دې وروستیو کې د دواړو حکومتونو ناندرۍ د رسنیو د بحث موضوع ګرځېدلې ده اوس تازه د پاکستان سرپرست لومړي وزیر انور الحق کاکړ ویلي چې دا خبره نور د حوصلې نه ده چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حملې کېږي او افغان طالبان د ننداره کوي انور الحق کاکړ وايي 2 کاله مخکې چې له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرو لړۍ پیل شو هغه مهال پاکستاني طالبان امرن په کابل کې وو نو زه په یقین سره وایم چې پاکستاني طالبان په منځنۍ اسیا کې نه بلکې په افغانستان کې دي خو طالب وایي ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې ویلي وو موږ خپله خاوره د چا په ضد استعمال ته نه پرېږدو او د خبرو لپاره دا معمولي چاره ده چې خلک له یوه ځایه بل ځای ته ځي که د پاکستان حکومتي پلاوی اسلام آباد کابل ته راغلی و داسې پاکستاني طالبان د هغې خوا کابل ته د سولې پلان لپاره بلل شوي وو بله خوا څو ورځې وړاندې انور الحق کاکړ ویلي و چې د طالبانو حکومت مشروع نه دی طالب ویان دی په غبرګون کې هغه احمق وګاڼه